لای عمل غواړي دي کارکنان تاسو د مردان جلسه وکړه جلسې کال او په پنډای کې هغه ونکړې شو بیا مردان کې جلسه وکړې شو ډیر کارکنانو سره ما خبرې وکړې هغه ویل د مردان د جلسې هیڅ فایده نشته عدالتي نظام نستا اوسم لا تمه امید شته یوسف علیه السلام ته 30 سال پس 32 سال پس دغه ملو شو د مصر حکومت ملو شو خرم زیشان احمد خان نیازی هغه خپل لای عمل ورکړ چې لس ورځې پس به مونږه احتجاج کال کو لانګ مارچ پکو تاسو سپورټ کوئ الرحمن الرحیم ګران عزتمندو په دې ټایم باندې زمونږ د حلقې مردان نه امین مجاهد خان صاحب موجود دي او دلته کې القادر کیس ټرست کیسو القادر کیسو راځي د دوی نه پوښتنه کوي چې څه فیصله وشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فرحات بھائی تاسو شکریا ادا کوم ماشاءالله تاسو خو هر هیرنګ لرازه او هر ځای کې موجود یې دا ډېر لوی خبره ده. اوس هیرنګ وشو خبرې اترې مو شولې وکیلانو صاحبانو خپل دلایل مو ورکړل هر څه ورکړل نو تاریخ بدل شو اوس ګورو چې نیکسټ تاریخ کله دی نو هغه کې به پته لګي او تاریخونه مسلسل بدلیږي او هوپفولي زمونږ د الله نه تم امید شته چې ان شاء الله تعالی فیصله به هم د حق او د خان سے په حق کې وي. سر از ا بینګ مسلم زمونږ خو ایمان دی ولې چې د الله تعالی نه خو چرې مایوسی نشته ولې چې مایوسی کفر دی خو موجود عدالتي نظام نستا اوسم لا تمه امید شته. بالکل امید هم شته ده او خو هوپ هم ده ان شاء الله تعالی چې د الله په حکم باندې د دې د زړونو روحونه د زړه توجه چې ده هم د الله په لاس کې دی الله په اختیار کې دی هم دا فیصله به د حق او د سچي ګوره صفا خبره ده چې تاریخ وګوره اسلامي تاریخ وګوره یوسف علیه السلام ته 30 سال پس 32 سال پس دغه ملو شو د مصر حکومت ملو شو او دا څه نه ده چې دا اینڈ اف د ورلد یا بس دا ختمه شو خبره ان شاء الله تعالی زمو پوره امید ده چې ان قریب به خوشاله خبر راځي کا لای عمل غواړي دي کارکنان تاسو د مردان جلسه وکړه جلسې کال او په پنډای کې هغه ونکړې شو بیا مردان کې جلسه وکړې شو ډیر کارکنانو سره ما خبرې وکړې هغه ویل د مردان د جلسې هیڅ فایده نشته مونږ ته د خان ازادۍ لپاره به پنجاب ته تک پکاري. بالکل صحیح خبره ده خو دلته چې کومه جلسه په لیاقت باغ کې نو هغه هم د مشرانو طرف نه دا د غراغه چې به دلته اوس دی وخت کې ملمانه را روان دي د امریکا نه او د ایران نه او انټرنیشنل لیډر یو غټه مسله شروع ده نو دا غي د لپاره بیا موږ خپل جلسه چې پوسټپون کړه او بیا چې دغه جلسه بیا موږ په دغه کې وکړه په مردان کې وکړه او ماشاءالله د تحریک انصاف جلسې هر ځای کې غټي خو درنې جلسې او ګورو مشران ان شاء الله تعالی د پټه کم هایپس دي نو هوپفولي دا خبره ایبه خامخاله عمل ورکی د سخونی شي کې نهسته. خوشحالګړ کې د پی ټی آی کارکنان دي هغه درنا کړي وا د درې میاشتونه په ثوابه انټرچینج کې درنا د خیر آباد کې درنا د خرم زیشان احمد خان نیازی هغه خپل لای عمل ورکړ چې لس ورځې پس به مونږه احتجاج کال کو لانګ مارچ پکو تاسو سپورټ کوئ نو د مشرانو ته وګورو چې مشران څه فیصله وکړي دا خبره زمون خو هغه لیول او کاله برلانه ده مطلب د پټه کې سینیئر زمانه شته ده چې څنګه غي فیصله وکړو سوال سی بکو پکار دي چې 7 ور سره ورکی نو دا خبره حالات ته قتل پکار دي اکارډینګ ټو سچويشن بکول پکار دي. ډیر مننه کوم جی ډیر مننه السلام علیکم. आज इमरान खान और बुशरा बीबी का अलकादर के लिए हमारे लॉयर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि बेल की एप्लीकेशन सुन लें और आपको पता है कि पिछले 15 महीने हो गए जब से हमारे लॉयर सलमान सफदर हम कोई 17-18 दफ़ा इस अदालत में आ चुके हैं जहाँ पे कोर्ट लगा है और कुछ नहीं हुआ और उसके अलावा कई दर्जनों दफ़ा आ चुके हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा केस इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल एप्लीकेशन का लग जाए लेकिन नहीं हुआ था. अब जो हमने अदालत में देखा है क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ मैं जो अदालत में देख रही हूँ वो मैं आपको आज बता देती हूँ. देखें इमरान खान आज सलमान सफदर ने इतना ज़बरदस्त तरीके से समझाया कि कितनी मुश्किल कैद तन्हाई टॉर्चर हो रहा है इमरान खान और बुशरा बीबी पे और 6 महीने से कैद तन्हाई में है. उन्होंने ये भी बताया कि बग़ैर फैमिली को इन्फॉर्म किए इमरान खान को ये हस्पताल इलाज के लिए ले जाते हैं और बुशरा बीबी को सर्जरी के लिए ले गए. वो तब कोर्ट कहता है कि हमने पहले लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया था लेकिन कोई रिपोर्ट्स किसी की नहीं है ना इमरान खान की ना बुशरा बीबी की कि क्या बुशरा बीबी को वो रेटिना डिटैचमेंट कह रहे हैं. लेकिन ये जो इलीगल काम हो रहा है अदालत ये जेल इंतज़ामिया की तरफ से हमारे लॉयर कह रहे हैं कि इनको बुला लो यहाँ पे जेल की इंतज़ामिया को. लेकिन जो मैं आज देख रही थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें जब सलमान सफदर साहब बात कर रहे थे किसी का दिल हिल जाए